نن سبا یو نوی ایپ راوتلی دی د فورسیج په نامه باندې. د اکثره تعلیم یافته ځوانان په دې کې لګیا دي، پکې اخته دي او پوښتنه کوي چې دا استعمالول څنګه دي. دغه طریقه کار دا دی چې څوک 3000 یا 2000 دې خپل کم تعداد ورته یې شي د هغونه پیسې کې جمع کړه، بیا چې بل ممبر ته جوړ کړي دی وتا ته ګټه درکړي، چې څونه ممبران جوړي هغونه ګټه درکړي. ګورې عزتمنو، ما چې څه فتاواوې پسې وکتې، دا اوس نوي کومې فتاواوې دي، دا غټې چې زموږ کوم مستند ادارې دي، جامعه اسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټاون، جامعه عثمانیه، دغسې نور چې کوم زموږ غټې ادارې دي، د ټولو فتاواو دا لیکلي وو چې دا ناجایز دي. ځکه په دې کې دوې خرابۍ غټې دا دي چې در څو ته ممبر جوړ نه کړې دي، تا ته پر هغه پیسو ګټه نه درکړي. دا پور دی، دا تا 10 پیسې جمع کړي، دا پور دی. بیا دې تا ته ګټه هلته درکوي چې ته بل ممبر جوړ کړې، بل ممبر جوړ کړې. دویمه د دې کمپنۍ څه کاروبار شته نه، بس تا څه پیسې واخله هغه ته ورکړه، دغه څه پیسې واخله هغه ته ورکړه، په دغه طریقه یې کار باندې. نو ځکه زموږ ټولې فتاواوې لیکي چې دا ناجایز دي. او زموږ کتابونه دا د ډیجیټل کرنسي چې کم کاروبارونه دي، دا کرپټو کرنسي، دا بیټکوین او فلان او فلان، دا یو هم جایز نه دي. دا ځوانان اسې خپلې پیسې ډوبول غواړي. دا څو وخته مخه جاوا ایف باقاعده زموږ په علاقو کې دفترونه ورته جوړ سو چې دغه ایف یو دا ځوانان ته جوړاوي، یوه میاشت ښه پیسې پکې وګټي، اخر هغه لا نوې راایستلي ایف بند سو. ما پر هغه بیان کړی چې دا جایز نه دي، دا ناجایز دي. یا یو بل چا ویلي چې دا، یعنی زما پر هغه بیان اعتراضونه کړي، ما نه چا راواستو د دې جواب، ما الوخت به خپله د دې جواب وکړي، لږ انتظار وکړي، میاشته را نه وه تېره سوې، هغه ایپ بند شو. نو د الله بندګانو یو سم سپا کار کوئ، در دې چې د وریجو لیړۍ ودروئ، وریجې خرڅوئ، دوکان راوباسئ، یو بل داسې روزانه کوئ، خټې کوئ، در دغه پیسو ستا دپاره د دنیا او د آخرت ګټه. چې ای ایپ لاړې ستا پیسې ولاړې، چې ای ایپ بند شو ستا پیسې بند شو. نو لږ وګټه، سمې وګټه، تل یې وګټه چې ستا په قبضه کې داسې وګټه. نو د شریعت په رڼا کې دغه ډیجیټل کرنسي چې کومې دي، که هغه جاوا ایپ په ذریعه سره وي، که هغه د کرپټو کرنسي په ذریعه سره وي، که هغه د بیټکوین په ذریعه سره دي، که هغه د فورسیج په نامه سره دي، که دغسې نور هم ډېر نمونه شته چې اوس په سوو دا رقم ایپونه دي، دا یو هم د شریعت په رڼا کې جایز نه